السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر د نن ورځې د پیل څو لنډ مهم او تازه خبرونو ته په خیر راشي. د امریکا سناتور ټیم بریج د جمعې پر ورځ ویلي د بهرنیو مرستو له بندېدو سره هره اونۍ 40 میلیونه ډالر د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو څخه افغانستان ته استول کیږي. د اصل واقعې پر 19 جمهوریت غوښتونکي سناتور بارټ نیوز ته ویلي موږ ته ویل شوي چې دا همداسې ده په یو ډول نه په ډول هغو دا ترلاسه کړي دا یې ښکاره بڼه ده چې موږ یې په اړه پوهیږو. افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو نغدي مرستې لیږد د پخواني حکومت له ړنګېدو او د اسلامي امارت واک ته له رسېدو وروسته پیل شو. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام ته نغدي پیسې لیږدول شوي دي او اسلامي امارت پرله پسې د ادعاوې رد کړي چې دوی له دې پیسو څخه ګټه پورته کړې ده. د 2023 کال په اپریل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي مفتش سیګار جان سوکو کانګرس ته شهیدي ورکړه چې امریکا په 2021 کال کې له وتلو وروسته افغانستان ته 8 میلیارډ ډالر ورکړي دي. په ډسمبر 2023 کې بریچ د انرژي نړیوالې ادارې ته د پیسو د جریان د بندولو لپاره یو قانون وړاندې کړ. دا لایحه د امریکا د استازو جرګې په یوه خوله تصویب شو خو د دیموکراتانو تر کنټرول لاندې سنا کې ملاتړ ونه شو. بروجیټ د روان کال په مرغومو کې د امریکا د استازو جرګې ته ویلي و چې افغانستان ته د پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره یې یوه لایحه وړاندې کړې. که څه هم دا لایحه د امریکا د استازو جرګې د ملاتړ سره مخ شوه خو د امریکا سنا دا تصویب نه کړه. ټیم بریج ویلي چې دا لایحه به د امریکا د ولسمشر تر میز رسوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري ویلي چې اسلامي امارت د امریکا پر مرستو متکي نه دی او د دې مرستو له بندېدو سره به د افغانستان د اقتصادي ودې مخه ونه نیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست وزیر محمد عیسی ثاني د 214 میلیونه افغانیو په ارزښت د میدان وردګ لوګر د 49 کیلومتره نښلونکي سړک د رغولو تړونونه له دوو شرکتونو سره لاسلیک کړل. یاد سړک د میدان وردګو له تنګي درې تیریږي او د لوګر له بابوس سیمې څخه په تیریدو به د دې ولایت له مرکز پل عالم سره ونښلول شي. د میدان وردګ لوګر سړک دوې برخې او 49 کیلومتره اوږدوالی لري چې 120 پلګوټي پکې شامل دي. د دې سړک د جوړولو چارې به شاوخوا 16 میاشتو کې بشپړې شي. وروسته همدا ټرمپ او پوتین د اوکراین په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک پوسټ سره خبرو کې ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ټرمپ څرګنده کړې چې پوتین د جګړې په قربانیانو ژور اندېښمن دی او غواړي چې خلک د جګړې له امله مړه نه شي. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې څو ځله یې له پوتین سره خبرې کړې ویلي چې نه غواړي په دې اړه معلومات شریک کړي. تر اوسه پورې کرملین د ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.